نن درې مسلې درته بیانوم. اوله مسله دا چې کله انسان اودس وکړي د اوداسه کولو بعد بیا نوکان پرې کړي نو په دې سره نوکان پرې کولو بعد بیرته اودس کول لازمي دی که نه دی؟ دویم، که چیرې یو انسان جنوب وي دی مړي ته غسل ورکولی سي او که نسي ورکولی. دریم، که چیرې یو انسان هغه یو حیوان په داسې حالت کې ذبح کړي چې د هغه مخ د قبلې و طرف ته نه وي، دا هغه جایز ده او که ناجایز ده. د اولي مسلې جواب دا دی چې کله یو انسان اودس وکړي، تازه کې اودس، د هغه بعد بیا نوکان پرې کړي، نو د نوکان کښېنه کولو واړه کولو بعده بیرته اودس کول لازمي او ضروري نه دی بالکل. او دویمه خبر دا ده چې کله یو انسان جنوب وي، پر هغه باندې غسل واجب وي، دی مړي ته غسل ورکولی سي، خو لیکن په دې کې کراهت موجوده دی، مکروه دی بالکل. دی خپل غسل وکړي، د هغه بعد دی بیا مړي ته غسل وکړي. او درېیمه مسله جواب دا دی چې کله یو انسان هغه حیوان په داسې حالت کې ذبح کړي، حلال کړي چې د هغه مخ د قبلې و طرف ته نه وي، آیا دا حیوان حلال دی که حلال نه دی؟ نو د دې جواب دا دی چې دا حیوان حلال دی، د دې غوښه خوړل جایز ده، خو د عمل مکروه دی. ځکه سنت طریقه دا ده چې څه وخت یو حیوان ذبح کوي حلالوي، د هغه مخ به د قبلې و طرف ته وي. نو دا ضروري دیني مسلې دي چې تاسو سره مثال شریکې کړلې، تاسو مخ د سره واسطه او د سره شریکې چې نور مسلمانانو ته هم د دې علم ورسیږي.